بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا تصموا لمن دعا چاب بارگی ولا تقولوا تصموا لمن دعا چاب بارگی اقتلوا چاغ قتل شي وجل شي في سبيل الله فلا رضا الله کی اموات موتموا بل احياء بل گدی جون دي ولكن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ د دې پر ژوند باندې ولنبلونکم خامخا موږ ازمایش ته امتحان کو پتا زبانه بشین په سی سرا من الخوف دیرنا والجوع دلوغنا ونقص من الاموال نقصان دمالنا والانفس ونفسنا والثمرات او دمي وبشر الصابرين زير ورك صبر كون غدا الذين كسانوا اذا اصابتهم كرجور زيدا مصيبه مصيبت ستكلف دراشي قالوا ندي واي انا لله بشكم الله وانا بشكم اليه راجعون دي الله طرف تا ورن کیو اولئک هم دا کسان عليهم بدیبان صلوات ورحمتنا دي مهرباني دي من ربهم طرف رحمنا ورحمت او اولئک هم دا کسان عليهم بدیبان صلوات مهرباني دي من ربهم طرف رحمنا ورحمت او رحمت دي اولئک هم دا کسان هم المهتدون دي هدایت مندون کی دي سملار مندون کی دي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين مخکراتونو تحویل د قبله بیان شو چې د مخالفینو د طرف نه بار بار چې کوم اعتراضونه پروپاګاندا او دا یو استقراري حالاتو دارنګي د اسلام نوې دور او پر په کتاب زور لګول او د دین د بدنامولو لپاره مو طرف منافقان شاوین د مسلمانانو کې د نفرت اچولو کوشش کولو او مشرکین د مکه هم د حالو د مسلمانانو لپاره د واجب انقلاب او کدا حکم مسلسل نه تکرار شوی نو سکون او اطمینان آسان خبره نه و د دې باره کې بیا د حکم تکرار شو چې هر ځای کې تاسو د خپل مخ قبله طرف ته عبادت کې ورغلو په هر زمانه کې په هر ملک کې او دا کوم ستاسو لپاره پوره وجود او دلیل دی بیا هم که بعض ظالمان د مخالفون نه ضرر کوشش کوي نو تاسو هیڅ کله چې کم دی نه ویریږئ بلکې زمانه ویریږئ د الله پر احسان په مسلمانانو باندې ښکاره کړي چې الله په تاسو کې پیغمبر ولېږه او تاسو چې کم دی اصلاح کوي تاسو روحاني تربیت کوي بیا پس د صبر تلقین ورکړي چې حالات برازي پتا باندې د مختلف قسم د مخالفینو د طرف نه بدین کې مخامخا چې د دین کار کوي او صبر او استقامت اختیار او باغی باندې بیا صبر کوي او دې نه الله تعالی د کوم د مجاهد او د شهید تذکرہ کوي چې دا الله په لار کې jihad کول دا ډېر لوی عمل له ډېر لوی عبادت دی الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کوم مجاهد چې لار شي د الله د دین سربلندۍ د فارا په میدان jihad کې د کافر سره jihad وکړي مال او جان را نوړي اته شهید الله دې ته د عام خلکو په شان دې مړموي یعنی موای هغه چاته چې کوم قدر شي په لار د الله کې په jihad کې مړ نه دي بلکې دوی ژوند دي لیکن تاسو به نه پوهیږئ دا یو معلومه خبره ده په دلیل سره او انکار یا شک کول به لوی جرم دی عظیم جرم دی چې پس د مرګ نه بیا د ژوند کېدو پورې به دې عالم ته برزخ وي او په دغه برزخي ژوند کې هر یو زاهد شو عابد شو فاسق شو فاجر شو کافر شو دا ژوند دی دا یو داسې قسم ژوند دی چې د ژوند دوباره ژوند په شان نه دی یا د اولني ژوند او د دوباره ژوند په شان نه دی بس داسې به قیاس کړو لکه څرنګه چې انسان اودي او خوب او دا حقیقت چې انسان خوب کې راحت او زحمت وي
مگر د سنت دارنګ هیڅ نشي کېږي. یعنی مړي د پاره په برزخ کې راحت او زحمت شته، لیکن د دنیا په کارونو کې هیڅ تصرف نشي کولی. البته د برزخ عذاب هم درجه په درجه دی، دا یو حقیقت خبره ده. او د شهید لپاره ډېره غټه لویه مرتبه او درجه ده او ژوند الله پاک سره دی، ځکه چې الله تعالی په آیات کې فرمایي چې د ژوند په حال باندې زه پوهېږم تاسو ته علم نشته، او چې نشته زموږ څه کار دی چې بیا موږ مباحثې کوو. د پښتو مثال دی چې نه کار نو هلته څه کار. وظاهر د دنیا سره د هغوی چې کوم دی نو دغه ختم شوی دی، وایي میراث یې تقسیمېږي، بیبیانې بل ته نکاح کولی شي. د هغوی زموږ سره دنیا په معاملاتو کې روزګار نشي کولی. نو دارنګې اولیاء شهدای کرام د هغوی چې کوم دی نو د دوی د نورو عامو مړو په نسبت باندې د دوی چې کوم دی نو هغه روحونه جدي، خو د عام مړو په شان دي چې کوم دی مړ ورته نشي ویلی، بلکې دوی یو خاص ژوند دی، بلکې دوی ته رزق هم میلاوېږي. او د دوی دا روحونه چې کوم دی د جنت د شنو مرغو په دې شکلونو کې چې کوم دی وي او هلته کې سیرونه کوي. بهر کې دا څنګه د انبیاء علیه الصلاة والسلام ژوند وي، خو د دنیاوي ژوند باندې چې کوم دی دانې د قیاس ول به دوی یو خاص برزخي ژوند دی، خو د عامو مړو نه چې کوم دی نو دا قوي او مضبوط وي. الله فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الله خامخا موږ امتحان او ازمایش کوو په تاسو د یو څیز نه، د ویرې نه او د لوږې نه او د نقصان د مالونو او د نفسونو نه. ګوره انسان په دې دنیا کې چې پیدا رنګار امتحان او د ازمایش دپاره پیدا دی. او د مخکې نه الله تعالی دا خبره واضحه کړه چې ګوره انسان په تا باندې به په دنیا کې مصیبتونه راځي، تکلیفونه به راځي، او کله به د لوږې په شکل کې راځي، کله به د دشمن د یېرې په شکل کې راځي، کله به د نقصان د مال راځي، د نفسونو به راځي، د میوو به راځي. خو مسلمان ته الله د دین لار ښودلې ده او ده ته د غم او د خوشحالۍ د دې ټول طریقې د ژوند لارې ښودلې دي. نو په دې حالاتو کې به دا مسلمان صبر کوي، استقامت به اختیاروي. ځکه دنیا د ګډ او د نقصان سره، د ښه او د بد سره دا څیزونه ټول پکې تړلي دي، غم او د خوشحالۍ سره تړلي دي. اوس په کافر باندې د خدای عذاب داسې قسمه حالات به راځي، مسلمان باندې امتحان دی. د ټولو نه زیات چې کوم دي انبیاء علیه الصلاة والسلام الله ته نږدې، د ټولو نه زیات امتحانات به راځي، ازمایښتونه به راځي. نو که یو سړي باندې امتحان راغلی، بیماري پرې راغله، نو ګورې دا داسې نه ده چې د الله عذاب دی، بلکې دا خو د دې لپاره ده چې یاره د ده مرتبې اوچتې شي، دی الله ته نږدې شي په دې سره. ځکه وایي الله پاک وایي د انسان د تقرب دپاره، د نزدېکت دپاره یو مرتبه او رتبه لیکلي. کله چې دغه انسان په اعمالو کولو سره الله ته نشي رسېدی، نو ابتلاه الله فی جسده او فی ماله او فی ولده. الله تعالی د انسان په مال، په جان، په اولاد باندې چې کوم دی امتحان راولي. مالي نقصان ورته ورسېږي، فصل ته نقصان ورسېږي، باغونو ته نقصان ورسېږي، یا بچې بیمار شي، دارنګې ورور یې مړ شي، پلار یې مړ شي، زوی مړ شي. خو په دې ټولو حالاتو کې به دې څه کوي؟ رجوع الی الله کوي، الله طرف ته خپل رجوع کوي. او چې کله ورته مصیبت ورسېږي او تکلیف پرې راشي، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چې الله زه ستایم او دا کم مال او دا کم اولاد، دا کم څه دا ستا طرف نه امانت او الله طرف ته واپس کېدونکي موږ ټول دام درلو، الله موږ ورته ته درځو. جذبه دې باندې کې ځکه د الله سره د مصیبتونو د ازمایښتونو غرونه دي. الله کې امتحان د باندې راغی، نو الله دا ورکوټ دا غټ امتحان په ما باندې راتو، ازمایش په ما باندې راتو، الله تعالی په ورکوټ ازمایش بدل. چې کله تاسو صبر وکړئ په ازمایښتونو باندې، په حالاتو بیمارو باندې، په مالی جانی نقصانونو باندې، د الله تر طرف نه وګړه، ځکه خیر او شر د الله تر طرف نه دي. ولقد خیر او شر من الله تعالی، د الله طرف نه دي. خو الله بچا ظلم هم نه کوي. د دې وجه نه بعد او وخت الله پاک دې انسان باندې چې کوم دي ازمایش راولي، دې لپاره چې انسان په امتحان کې راولي چې دې الله طرف ته رجوع وکړي او دې ګناه نه پاک شي او دې الله سره چې کوم دي نزدېکت حاصل کړي. نو الله د مخکې نه دا خبرې وکړي چې په دې ژوند کې به تا باندې داسې حالات راځي، امتحانات راځي، من الخوف د یېرې نه، دشمن د طرف نه به یېره راځي. خو ته به خپل دین نه پرېږدې، ته به خپل اعمال به نه پرېږدې، خپل چې کوم دی نو جذبه خپل دیني قوت به دا به ته چې کوم دی نو نه دغه کړې، بلکې ته په استقامت سره د الله په دین باندې کلک ولاړې، خپل افعال، خپل عقاید، خپل نظریات، خپل چې کوم افعال دي دا به کلک مضبوطیا سره به کړې.
او بل طرف ته وګرځنه والجوع د لوګي بحارات برازي غربت برازي دارنګي مالی نقصان برازي ستاره پر ونقص من الاموال نقصان د مال برازي والانفس د نفسونو بیماران به راځي مرګونه بکیږي الله تعالی طرف نه بچ کوم دي قسمه قسمه امتحانات او مشنونی کله به د میوه په شکل کې وسمرات باغونه به د غلې په شکل کې خرابيږي د توپانونو په شکل کې به خرابيږي وبشر الصابرين الله وي ټول خلق د په حالات باندې چې صبر وکړي نو الله وي زماره طرف نه د طرف تزير وي زیر ورته صبر کوونکو ته الذين اذا اصابتهم مصيبه کله چې بدی باندې اپته مصیبت او تکلیف راشي او انا لله و انا الیه راجعون ورندا خاصه د امت محمدیه ده یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ته غم کردراله د خپل بچی په جدای باندې جاری و یا اسف علی یوسف افسوس په حال یوسف علیہ السلام او دی امت ته خاصه چې دی په غم په وخت د مصیبت په وخت د الفاظ و انا لله مونږ د الله و انا الیه راجعون مونږ هم تا کرته واپس کو الله کمال له واسطه کو اولاد له واسطه الله مونږ مستعین مونږ تر ګرځتا کرتا الله فرمایي چې بس سخت کې مصیبت کې تکلیف کې دی اروجو ال الله کې اولئک علیهم صلوات من ربهم پتک خلق د الله رحمتونه دي برکتونه دي او د الله تعالی مهرباني دي په دې باندې ځکه الله تعالی به د حالات په باندې چې کوم دي بدل کې په باندې به د غم په باندې خوشحالي راو ان مع العسر يسرا سختیا په اسانتیا راځي د دنیا حالات دي سي چې نن به خوشاله سبب خپي غني سبب غني بل ورځ بیا خوشحالي د دنیا د ژوند سره دا خبره تړي اولئک هم المهتدون الله ودا کسان هدایت تخرج دي او سملار